متحده عربي اماراتو کې یم. ویزه مې کینسل کړې وه. ومې غوښتل بل ځای کې ولګوم. څو ځلې مې اپلای وکړه خو ریجکټ شو. بیا راته چا وویل چې پولیس کلیرنس واخله. هغه مې هم واخیست خو بیا مې هم ویزه ریجکټ شو. بیا راته چا وویل چې د کنسلګرۍ څخه یې واخله. هغه مې هم واخیست. بیا مې هم ویزه ریجکټ شو. مشکلاتو کې یم، پریشانه یم. لار راته نه ده معلوم. څه وکړم؟ دا هغه پوښتنې دي، هغه مسایل دي چې هره ورځ په مسیجونو کې اورم. که تاسو هم په ورته مشکلاتو کې یاست نو دا ویډیو در سره تر پای پورې وګورئ. په همدې وروستیو کې متحده عربي اماراتو شاوخوا د 12 هیوادونو د ویزو غوښتونکو لپاره د پولیسو د تصفیې سند یعنی پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ او یا هم د ښه چلند سند لازمي کړی ده چې افغانستان هم یو د یادو هیوادونو څخه ده. د پولیس کلیرنس درلودلو شرط د چا لپاره ده؟ لومړی خو د هغو کسانو لپاره ده کوم چې غواړي په لومړي ځل د متحده عربي اماراتو ویزه واخلي او د متحده عربي اماراتو څخه بهر دي. هم هغه کسان دي کومو کسانو چې خپله اقامه کینسل کړې وي او غواړي بل ځای کې اقامه واخلي. درېیم یو شمېر هغه کسان چې دلته په ویزیټ راغلي وي او غواړي د انټري پرمټ لپاره اپلای وکړي. هغوی لپاره هم یاد سند درلودل اړین شرط دی. په څلورمه کټګورۍ کې هغه کسان راځي کوم یو چې غواړي خپل د ویزې رینیول وکړي. دا هغه کسان دي چې د یو شمېرونه غواړي د یو شمېرونه نه غواړي. خو د دغه کټګورۍ لپاره د یاد سند درلودل اساسي شرط نه دی. خو په یو شمېر مواردو کې د یو شمېر کسانو څخه کېدی شي په رینیول کې هم وغواړي. کله چې پوه شي چې تاسو ته پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ پکار دی نو بله پوښتنه دا ده چې دا به څنګه ترلاسه کولی شئ. په دوه طریقې تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ. د رینیول لپاره زیاتره د داخل د امارات څخه پولیس کلیرنس پکارېږي چې هغه کولی شئ د متحده عربي اماراتو د کورنیو چارو وزارت پلیټفارم ته ولاړ شئ د سمارټ سرویس له برخې یا پولیس کلیرنس ترلاسه کړئ. دوهم هغه کسان چې ویزه یې کینسل کړې وي یا نوې انټري پرمټ ته اپلای کوي او یا هم د هیواد څخه یا د متحده عربي اماراتو څخه بهر دي هغوی غواړي اقامه او یا هم ویزې ته اپلای وکړي. هغوی چې متحده عربي اماراتو کې دي کولی شي په دوبۍ کې د افغانستان د اسلامي امارت لوی قونسلګرۍ ته لاړ شي او هلته ځان بایومټریک کړي او یاد سند د 2 یا 3 اونیو په ترڅ کې ترلاسه کړي. هغوی چې متحده عربي اماراتو څخه بهر دي په افغانستان کې دي غواړي تازه ویزې ته اپلای وکړي هغوی کولی شي کورنیو چارو وزارت ته ولاړ شي او هلته ځان بایومټریک کړي او یاد سند ترلاسه کړي. البته یاد سند هغو کسانو ته ورکول کېږي کوم کسانو چې کوم جرم په هیواد کې نه وي کړی. که تاسو هم په هیواد کې د متحده عربي اماراتو اقامه لرئ او غواړئ په راتګ سره بیرته اماراتو ته خپله اقامه کینسل کړئ د یو ځای نه بل ځای کې ولګوئ نو تاسو ته هم د یاد سند درلودل لازمي دي. همدا اوس د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته ولاړ شئ هلته ځان بایومټریک کړئ او د یاد سند غوښتونکي شئ. کورنیو چارو وزارت څخه د یاد سند ترلاسه کولو وروسته تاسو باید هغه د بهرنیو چارو وزارت ته یوسئ هلته یې ټاپه کړئ. بعد د دې نه مو چې هلته ټاپه کړ بیا لازمي ده چې د متحده عربي اماراتو سفارت کوم یو چې په کابل کې ده هلته یې ویسئ او له هغه ځایه هم ټاپه کړئ. بیا یې له ځانه سره راوړئ. بیا دلته کولی شئ خپله ویزه په نورمال ډول د یو ځای څخه کینسل کړئ او بل ځای کې ولګوئ. شمېر کسان داسې هم دي چې پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ هم د متحده عربي اماراتو څخه اخیستی او هم د افغانستان د لوی قونسلګرۍ څخه اخیستی خو بیا یې هم ویزه کینسل شوې. ګورئ د ویزې ریجکټ کېدل یوازې د پولیس کلیرنس پورې تړاو نه لري. په دې وروستیو کې د هغو کسانو هم ویزه ریجکټ کېږي کومو کسانو چې متحده عربي اماراتو کې ښه سابقه نه درلودلې. چا سره یې جنګ کړی اوسي، چا باندې کیس کړی اوسي، چا پې کیس کړی اوسي، پې غرامي اوسي، پې نور مسایل اوسي. پوه شوې موږ خو ماشاءالله داسې غیرتي خلک یو جنګ د بل بابا یو پوهه ټکول پکې موږ نو هغه ټول موږ پسې لیکل کېږي که نه. نو که تاسو ښه سابقه نه لرئ متحده عربي اماراتو کې هغه هم لامل کېدلی شي چې ستاسو ویزه ونه لګېږي. یو شمېر کسانو چې ویزه ریجکټ کېږي نو هغوی ته په ریجکشن کې هیڅ لامل نه وي لیکلی ډایرکټ ورته ویل ریجکټډ خلاص. نو په داسې مواردو کې څه کول پکار دي؟ اول خپل اسناد په دقت سره وګورئ. آیا پاسپورټ کې مو وخت شته؟ د 6 میاشتو نه ډېر وخت لري که نه لري؟ دوهم آیا د پاسپورټ معلومات مو د امارتس آی ډي د معلوماتو سره تطابق لري که نه لري؟ آیا نوم یې سیم دی، تخلص یې سیم دی، د زیږون نیټه یې سیم ده که نه ده؟ زموږ د ډېری افغانانو ستونزه جنګ وهل ټکول او کیسونه درلودلي. موږ ماشاءالله ډېر غیرتیانو جنګ به د بل بابا یې بنګالي پاکستاني د نورو به یې وهل ټکول به پکې موږ
باتوران یو که نو یو شمېر مواردو کې هغه کیسونه درلودل هم د ویزې د ردېدا سبب کېدلی شي. ښه یو شمېر کسان داسې هم شته چې نه یې چا سره جنګ کړی، نه یې چا سره وهل کړي، نه یې چا ته کنځل کړی، نه کوم کیس ته پې پولیس کلیرنس یې هم اخیستی، خو بیا یې هم ویزه رجیکټ شوې. دوی ته څه کول پکار دي؟ ګورئ دوی څو حل لارې لري. لومړی دوی ګوري چې آیا کوم جریمه پېښ شته، که هغه هر ډول جریمه اوسي، که د امیګریشن جریمه اوسي، که ډرایوینګ جریمه اوسي، یا هر ډول، اول دې هغه پاک کړي. دوهم آیا کوم قضیه ورباندې شته، هغه دې هم پاک کړي. درېیم که دا هېڅ موارد نه ول، نو کوم لیسنس کې چې دا ویزه لګوي، مطلب چا سره چې دا ویزه لګوي، په هغې دې بیا اپلای نه کړي، د بل چا په لیسنس کې دې اپلای وکړي، بل چا سره دې ویزه ولګوي، یعنې خپل کفیل دې بدل کړي. څلورم لږ دې ورته تم شي، کله چې دې ریجکشن راځي نو سمدواره دې بیا اپلای نه کړي، شاوخوا 15 ورځې یو میاشت داسې دې په تمه شي، بیا دې اپلای وکړي، انشاءالله چې ستونزه به حل شي. دا هغه موارد ول چې کولی شي تاسو حکومت وکړي او تاسو وکولی شئ په متحده عربي اماراتو کې ځان قانوني کړئ. که تاسو فکر کوئ تاسو ملګري دوستان هم په ورته مشکلاتو او ستونزو کې دي او پریشانه دي، نو دا ویډیو همدا اوس ورسره شریک کړئ. څومره چې کولی شئ تر ډېرو افغانانو یې ورسوئ، هم ثواب او هم خرمه. ثواب داسې دی چې هغه به د مشکل نه پرې راوباسئ، او خرما دا ده چې هغوی به درنه خوشحاله شي.